الله دې عزتمن کړي شیخ صاحب. دلته یو مسله موږ یو مجلس کې د مړي د ښخولو باره کې خبرې کولې. دا مړی چې کله ښخ شي نو بعض به دغه ټیم کې ودرېږي روټۍ له به هلته راشي. دا ځای د دې نه دی چې دلته خلکو له دعوتونه ورکوي چې هلته به پلاني ځای کې به پروګرام کېږي او را به شي. ښه بس دې مقبره کې ولاړ یو چغې وي که د چا په ده قرض وي بیا زما خواله راشي. او شیخ صاحب باید داسې وایي که څوک روټۍ له رانه وایي ما ته راتله منظور نه دي، ما ته منظور نه دي راتله. نو دا دیزې کارونه نه دي. بل شیخ صاحب یو پوره ثابت انسان لاړ د دنیا نه، سوچ دا په کار دی چې ده به څه حالي. ښه نو دی به څه کوي؟ کټونه څومره دي او دیګمار کم یو راځي او دیګونه به سوي. دا خبرې دومره اهمې نه دي. اول دا دې سړي دپاره دعاګانې وغواړئ او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه څه وه چې کله به یې مړی ښخ کړو نو صلو لاخیکم الثبات فانه الان یسأل. د خپل ورور دپاره ثابت قدمي وغواړئ چې الله یې په دې امتحان کې کامیاب کړي. اوس به دې تپوسونه کېږي. موږ نه دغه یېره ده چې د لپاره دعا وغواړو. غم اوس دا دی چې دا میخه به څنګه لالیږي او دا به سودېږي او دا به کټونه یو که نه به غم دا موږ راغستی دی. یعنې موږ خپله غم خادي کوو، د مړي غم نه کوو. مړی خو لاړه، خپله غم خادي کوو. مړي قصه ختمه شوه. اوس موږ به دا دغه کوو او بیا هغې کې هم دا وایي چې خلک به څه وایي. یعنې ټول ټکی چې موږ یې تباه کړي وو که نه هغه دا دی چې خلک به څه وایي. که چېرته موږ دا ټکی په دل کړو په دې باندې چې الله به څه وایي نو زموږ دا ژوند به څومره ښایسته شي، معامله به اسانه، ټول هر څه به اسانه شي. خو دا موږ خراب کړي دي چې خلک به څه وایي.